مؤمنه ټولو مؤمنانو ته زما دا نصیحت دی داسې کار به چېرته نه کوي چې اسلام او مسلمانان ستا د لاسه بدنام شي. پرون نابله ورځ په سیالکوټ کې چې را کومه واقعه راغلې ده او موږ الحمدلله حق ته به حق وایو که هر څوک زما باره کې هر څوک وایي هر څه وایي دا ما ته پته چې زما باره کې هم خلک قسمه قسم فتوې ورکوي څه او څه خو دا د خلکو خپلې خبرې دي. پرون نابله ورځ په سیالکوټ کې د سریلنکا هغه کس چې هغه منیجر و په کمپنۍ کې او د هغه څه خبره به راغلې د هغه کسانو سره چې د کمپنۍ کې کار کوه هغوی والی دی وجلی دی به یې سېزلی دی. فتوه پې دا لګېدلې ده چې دا جي څه و ګستاخ او دا زموږ په ملکونو کې ډېره اسانه فتوه ده د هر سړي په جیب کې پرته ده د ګستاخ فتوه به د باندې ولګوي مړ به دې کي څوک دله تپوس هم نشي کولی بلکې څوک چې تپوس کوي هغه دله هم مړ کوي. دا د کوم ځای دین دی ما دې به څوک پوه وکړي ما دې څوک پوه وکړي په دې خبره چې یو خلک راغلي دي وایي جي سړی ګستاخ دی او مړ یې که نه دلیل وښوی شو نه ثبوت وښوی شو نه اډیو شتي نه ویډیو شتي نه لیکل شتي چې او دې سړي د دین ګستاخي کړې ده. یو خو دا خبره دې ثابته نه کړه سړی دې مړ کړو قصه دې ختمه کړه دا خو به سبا له طرفه سیما به مړ کړي او وروسته به خلکو ته وایي چې څه ګستاخو دلیل ملیل خو نشته خو ګستاخو زه به راپاسم تا به مړ کړم خپله دشمني به درنه وباسم او خلکو ته وایم چې بهی جي ګستاخو. دویمه خبره که چېرته یو سړی ګستاخي وکړي نو دا په شریعت کې شتي چې عوام دې روزي هغه دې مړ کوي نه دی به ونیسي حکومت ته حواله کړه بس حاجي نه وایي حکومت سزا نه ورکوي دا تپوس الله تانه نه کوي دا تپوس الله تانه نه کوي. صرف په دې مسله کې نه یو قاضي دی محکمه ده حکومت دی او ته هغوی له یو کیس ویوړو یو کس ته ورته حواله کړو او هغوی په دې فیصله کې ظلم زیاتی وکړو یا یې تا سره ظلم زیاتی وکړو یا د هغه سره یې تا سره ته د دې ذمهوار نه یې چې ته د هغوی نه تپوس وکړي ته د هغوی نه تپوس نشي کولی. اوس دې ملک کې لکه څه مسله راغله د څه کسانو یا داسې به وایي چې یو سړی دی په دین پورې وخندل یا الله پورې مذاق وکړو والعیاذ بالله حواله یې کړو حکومت خپل خلک شتي د دې هغه به فیصله وکړي که فیصله یې غلطه وکړه تا نه الله تپوس کوي نه کوي. ته چا په دې مقرر کړی چې ته فیصلې کوه او ته څه پوهېږې په فیصله باندې وایه دا سړی چې وجلی دا سریلنکا والا زه دا نه یم چې ده به ګستاخي نه یې کړي الله اعلم خو لا د اوسه پورې دا هم نه ده ثابته چې ګستاخي کړې ده دا هم لا نه ده ثابته دا خلکو وایي شور شغرب جوړ کړو چې جي ګستاخ دی او ورځئ پرې بس چغه شوې ده وایي جي ګستاخ دی زه ورځه مړ کوی بس. نو موږ دا نه وایو چې یا به یې کړي یا به یې نه کړي دا خو د حکومت کار دی چې هغه تحقیق وکړي چې دا څه قصه وه او څه نه وه که بالفرض په ده ګستاخي ثابته شوی م وی شریعت موږ ته دا نه وایي چې ته پخپله په خلکو باندې حد قایموه او ته فیصلې کوه او زما ستا کار نه دی او حکومتونه وایي فیصلې نه کوي ته د هر څه پرېږده سیټ ته حکومت ته په خپل کور کې د شریعت مطابق ژوند تېرې ته خپلې ښځې ته د دینداري ویلی شي ته خپلې ښځې ته د بچو ته د دینداري ویلی شي ته په کور کې سندرې او ټي وي او حرام بندولی شي ته په کور کې ټول د مانځه پابند کولی شي ته دا قیسې په خپل کور کې نشي کولی او ښځې په ملک پورې چې جوی دا فیصله غلطه او دا نه کوي دا چا په دې مقرر کړی دا زما ستا کار خو نه دی. موږ بار بار دا مسله بیان کړې ده چې لکه اوس یو سړی دی جادوګر دی او جادو پې ثابت شو د جادوګر سزا څه ده سر وهل ورسره دا مسله بیان شوې ده چې چې دا سر وهل د چا کار دی دا د حکومت د حاکم د قاضي د مشر وایي چې هغه نه ورکوي بچې نه ورکوي الله به دې تپوس کوي
ما ورته الله دا تپوس نه کوي لیکن زما ستا لاس کې دا زور نشته یو سړی دی غل دی مشهور غل دی غلا پې ثابت دی حکومت له دې ورکو فیصله پې نه کوي د لاس ته پرې کولو ته څوک یې چې ته لاس بیا پرې کوې الله به د حکومت نه تپوس کوي د مشر نه به کوي د قاضي نه به کوي د حاکم نه به کوي ها تا خپله ذمهواري پوره کړه چې حکومت ته خبر کو چې دا سړی دا کار کوي بس ستا ذمهواري ختمه شو دین اخوا بیا روزه سړی مړ کوه هغه سیزه او هغې ته دیني جذبه وایه دا کوم ځای کې راغلي چې حق ته به حق وایو په دې به خفه کېږو نه او زه حیران دی بعضو مولیانو ته شمه دا مولیان پته چې دوی کم کتابونه ویلي دی او د کم ځای نه علم کړی وایي جي ماشاءالله دیني جذبه ده دا دیني جذبه به یو ورځ ته هم ګورې ټوکړې ټوکړې کړي دا خو به سړی راپاسېږي ګستاخ رسولو خلک به وجني دا خو دغه نه شو نه دین شو نه دینداري شو نه امن شو نه امان شو راپاسه یو چغه واوایه سړي ګستاخي کړې ده او بیا وجنه او هېڅ تپوس یې نه کېږي ګستاخي څه کړې ده اول دا ثابت کړه کړې د حکومت ته حواله کړه اداره شتي حکومت شتي هر څه شتي حواله وایي جي هغوی فیصلې برابر نه کوي دا تپوس به تې الله کوي ما استانه خو دا تپوس الله نه کوي چې حکومت کې دا کار غلطو تا ولې نه و بدل کړی یا الله زما خو طاقت نه رسېدو ما به څه بدل کړی الله موږ نه رانیسي په هغه څه کې چې زموږ د هغې طاقت نه وي الله موږ په هغې کې نه رانیسي نو دا چې اوس سړی وسېځو نقصاناتو ته ګوره اسلام بدنامي کفر او کافران خو موږ ته بالمرصاد ناستې په څوکۍ باندې هغوی که زر غلطیانې وکړي د هغوی غلطیانو ته څوک غلطي نه وایي هغوی که زر ناروا وکړي بس د هغوی طاقت ته راج دی د هغوی هغه غلطیانې غلطیانې نه دي او موږ که معمولي ټوخې وکړو نو هر څه راباندې داسې روالي لکه د ځمکه او اسمان راباندې یو کړي چې دا مؤمنان مسلمانان دهشتګرد دي او دا ظالمان دي او دا دغه دلیل څه دی چې موږ دهشتګر یو وایي دا وګوره سړی هم په روډ کې سېزلی دویمه د ملک بدنامي زموږ د ملک بدنامي ده و چې کوم ملکونه د دې ملک دشمنان دي او د دوی سره یې نه لګي هغوی لم یو دلیل پیدا شو چې ستاسو ملک جي دا دې کې چې دی فساد دی او دې کې فتنه ده او دې کې خلک وجلی کېږي او دې کې ظلمونه دي حالانکې دا ظلمونه ملمونه ده خو هر ملک کې څه نه څه کېږي خو دلته خو دې خلکو یو دلیل مخامخ کړو چې او دلته دا شوي دریم دا خبره ورښکاره کړه چې او زمونږ د مولیانو د دغه علاقې د خلکو مولیانو دوی ته صحیح دین ښولی نه دی ښولی دلیل پې څه دی چې صحیح دین ورته نه یې ښولی چې صحیح دین ورته ښولی دا کار یې نه کوو چې صحیح دین ورته ښولی وی دا کار یې نه کوو